السلام علیکم ملګرو د سریلانکا لیگ ډرافټینګ مکمل شو چې پکې څومره د پاکستان او افغانستان لوبغاړي واغستل شو دا به ته هم په دې ویډیو کې ما د علاوه په کاناډا ګلوبل لیگ کې هم ډېر د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي واغستل شوی دي او دا د لیګونو وکړه شروع کیږي او د پاکستان او د افغانستان د لوبغاړي په دې لیګونو کې په څومره قیمت سره واغستل شوی دي نو ټول معلومات تر په دې ویډیو کې در کوم نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره ضروری شیر کړئ پرون سریلانکا لیگ ډرافټینګ مکمل شو چې پکې یولس د پاکستان لوبغاړي خارج شو پرون سریلانکا لیگ ډرافټینګ مکمل کې دونه بعد عامر جمال د سریلانکا په لیگ کې د بی لو په ټیم کې واغستل شو او زمان خان د جپنا کینګز په لوبډاله کې واغستل شو او محمد نواز د کولمبو سټرایکرز په ټیم کې واغستل شو فاست بولر شانو وازدانی د دمبولا په ټیم کې اغستل شوی دی آصف علي د بی لو په لوبډاله کې اغستل شوی دی دین علاوه افتخار احمد د کولمبو سټرایکرز په لوبډاله کې اغستل شوی دی او وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث د بی لو په لوبډاله کې اغستل شوی دی محمد حسنین هم د بی لو په لوبډاله کې اغستل شوی دی دین علاوه وهاب ریاض د کولمبو سټرایکرز په لوبډاله کې اغستل شوی دی او شعیب ملک د جپنا کینګز په لوبډاله کې اغستل شوی دی او د سریلانکا په لیگ کې نور احمد د دمبولا په ټیم کې اغستل شوی دی د کولمبو سټرایکرز کپتان بابر اعظم او نسیم شاه د ډرافټینګ نه مخکې د کولمبو سټرایکرز په لوبډاله کې اغستل شوی د سریلانکا په لیگ کې ټول ګران لوبغاړي په ګران قیمت سره اغستل شوی لوبغاړي بابر اعظم دی سریلانکا په ریمنی ډرافټ کې یولس لوبغاړي اغستل شوی دي چې محمد نبی ابراهیم زدران سرفراز احمد او داسې نور ډیر لوبغاړي اوس پته نه لګي چې سبا یا بل سوال ډرافټینګ وشي نو پرې کې به د محمد نبی ابراهیم زدران او سرفراز احمد واغستل شي او کنه دا چې کله ډرافټینګ وشي نو بیا تاسو ته پته ولګي د جپنا کینګز لوبډالي شعیب ملک په 50,000 ډالر باندې اغستې دي د کولمبو سټرایکرز لوبډالي وهاب ریاض په 40,000 ډالر باندې اغستې دي د کولمبو سټرایکرز لوبډالي افتخار چاچا په 50,000 ډالر باندې اغستې دي د جپنا کینګز لوبډالي زمان خان په 40,000 ډالر باندې اغستې دي د ویلو کینډي په لوبډالي کې د افغانستان مجيب الرحمن فخر زمان د ډرافټینګ نه مخکې اغستې شوی دي د دمبولا لوبډالي نور احمد په 50,000 امریکایي ډالر باندې اغستې دي سریلانکا په لیگ کې ټول زیات لوبغاړي د پاکستان اغستل شوی دي 15 لوبغاړي د پاکستان د سریلانکا په لیگ کې اغستل شوی دي بل سبا چې سریلانکا د لیگ کم منی ډراپ ته ان شاء الله امید ده چې فاغي کې د افغانستان یو درې لوبغاړي نور هم واغستل شي اوس خبره کوم د کاناډا چې کم ټي 20 ګلوبل لیگ د پرې کې څومره د پاکستان او افغانستان لوبغاړي اغستل شوی دي د لیگ به کله شروع کیږي د کاناډا ټي 20 ګلوبل لیگ به په 20 جولای باندې شروع کیږي او په 6 اگست باندې به ختميږي د کاناډا پر ټي 20 ګلوبل لیگ کې چې څومره د پاکستان او د افغانستان لوبغاړي اغستل شوی دي نو دغه ټیم د ځان سره نوٹ کړئ پاکستان د طرفه پکې افتخار احمد اغستل شوی او د افغانستان د طرفه پکې کریم جنت اغستې شوی دی د کاناډا پر لیگ کې د پاکستان شعیب ملک هم اغستې شوی دی د کاناډا پر لیگ کې پر بل لوبډاله کې د پاکستان محمد رضوان اغستې شوی دی د افغانستان د طرفه پکې نوین الحق اغستې شوی دی او نجیب الله زدران هم د کاناډا پر لیگ کې اغستې شوی دی د کاناډا پر لیگ کې محمد وسیم جونیئر او عباس افریدی هم اغستې شوی دی د کاناډا پر ټي 20 ګلوبل لیگ کې د پاکستان شاهد افریدی د افغانستان پکې فضل حق فاروقي د پاکستان پکې زمان خان سایم ایوب او عبد الله شفیق اغستې شوی دي دا ماستا سره دا غلوبغاړو نمونه شیر کړو چې پر سریلانکا او د کاناډا پر لیگ کې اغستې شوی دي